کله امام عرفات ته وته بس دغه عرفه ده په تمامه دنیا کې به همدغه ورځ عرفه وي نو کما حدیثو کې چې د عرفې د ورځې فضیلت راغلي دی نو دې کې به موږ او تاسو د عربو سره موافقت کوو چې ای چاته عرفه وي هغه به عرفه نو څه باندې کوي چې تاسو د خپل اختر موافق د اختر نه مخکې ورځ عرفه وایي زمونږ استاد په ویلو هغه عرفه نه جوړي نو مقصد دا دی چې هغه کوم ورځ باندې چې عربانو التا عرفات ته خروج کړي یعنی حاجیانو هغه ورځ به کوشش کوي چې روزه ونیسي نو دا زمونږ استاد په تعینات باندې نه ده بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها یو فتوا کې وایي چې عرفه هغه ده چې خرج الامام الى عرفات چې کله امام عرفات ته وته بس دغه عرفه ده په تمامه دنیا کې به همدغه ورځ عرفه وي نو کما حدیثو کې چې د عرفې د ورځې فضیلت راغلي دی نو دې کې به موږ او تاسو د عربو سره موافقت کوو چې ای چاته عرفه وي هغه به عرفه هغه دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدله ب1000 یومنا محبوب مبارک بدا سے فرمایل چې د عرفې د ورځې روزه چې کوم دا د 1000 ورځو د روزو ثواب برابر ده 1000 ورځو فشوق سبحان الله کان یعدله ب1000 یوم ذرزی دا حدیث 360 ورځې او 360 960 ورځو ګناهونه په باندې راځي او د دې حدیث نه پته ولګی دا چې دا د 1000 روزو عمر اجر او ثواب انسان ته په باندې ملایي نه دوه کالو ګناهونه ور باندې راځيږي دا روایت ابو داود شریف نسائی ابن ماجه ترمذی مسند احمد طبرانی فی الاوسط متعدد کتابونو په مختلفو مضامینو ذکر کړی دي لکه روایت د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د محبوب نه مرفوع روایت دا پیش کوي من صام يوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه خلفه چا چې د عرفې د ورځې روزونی و یو کال مخکې ګناه ورجولې شي او بخلی شي یو کال رست او بخلی شي ومن صام عاشوراء غفر له سنه بیا د محرم راځي د محرم لسمه ورځ د عاشورې روزه چې چاونی و نو د یو کال ګناه پاغي باندې هم راځي د تجار او د دیړیمار فرق پس شي کوي تجار او خيار وي دیړیمار کمقل وي کپه کوشش باندې وي نو دیړیمار د سر نه مقام پورې خواته لس غنټې ځان نډیر خلو باسي عقل وینو دیړیمار په مقام ډیر روپیا خسته او تجار چې کوټه کې ناس دی او موبایل غوټ ته نیولې هغه دی روپیا نه ګټلې ځکه چې پکې ته ناس دی ایسی ته ناس دی خو نه هغه خيار دی د ګټې زی پیژني او دیړیمار کمقل دی قدر دړې په ځای باندې چې ته یو شکور کې کېلې مخسته او سړک په غاړه ناس نه تجارت وي کې ډېر خیر او برکت وي نو ماقام کې دي چې دین اور ډېر زیات شي ګټلې او بس فکر د انسان وي ته یو دیړیمار ته وایي چې راته کما دیړی کې راشه په دې کېلې د تواخلم سړک په غاړه خرڅوا وی کدار تسخاش نه دومره زړې د چنچړې عمره ابي دیړې نه خو تعالی کوم کار ته پیرا کړی نه بل کار کولی نشي مستول عمر خواري سلويخ کالا 50 کالا واسه چې طاقت یې ختم شي نبیا که بچی خو خبره راګنی بس نو تجارت نشي کولای نو مقصد میدان دی چې دیړی ناجایز ده غلطه مسله باندې نقلوي سو کې کوي خبره ده جایز ده خپل مت هغه حلال روزي ده عبادت ده چې د خپل لاس نه سره خوراکو کی خبره ده خو تجارت ته خیر او برکت نه رسیږي هم دی وجنا دی دنیا کې چې هغه تجاران کوم عزتمند دي او لک دیندار دي نو دا فکر ساتي چې دا په هغه دنیا میں عزتمند دي چې دلته عزتمند کالتم عزت ورکړي دي خو چې دیندار او بی دین انسان نه د تجارانو متعلق یو روایتو کې دا راځي چې دا ول شهیدانو سره په یوسف کې ولاړ دا سره روایت شاذ عمر راځي چې دا به ډیرو نیکانو اولیاء په صف کې ولاړ او دا سره روایت هم راځي چې تجار الفجار یوم القیامه تجاران په ورځ د قیامت د فاجر او بدکار په صف کې ولاړ یې سره وایي تجار ته تجاره فرق دی د زما تمثيل کې مقصد دا دی چې مواضع د غټي
د ډېری ګټې چې کوم نبی علیہ السلام بیان کړي یا راټینګول پکار دي کېدای شي اوس یو شیخ وي دړې مار وي ساده وي ناپوه وي کم فهمه وي هغه یو سل روزې ونیسي خو چې د عرفې ورځ راشي دا ترې پاتې شي یو بل ځوان دی روژه نه نیسي خو چې د عرفې ورځ راغله دا غلام حضرت مولا بیان یې واورېدو چې یاره دا یو روژه او دا خبره د خپله نه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو ترجمه یې کړې ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عائشه بیبي وایي کان یعدل بألف یوم د عرفې د ورځې روژه یې د زرو ورځو سره برابره ګڼله خو د هغې د اجر سره برابره ګڼله بس یو خیر سړی دی هغه د عرفې ورځې روژه ونیو نور یې ونیولې نه ده نو خلک خو هغې سړي ته ډېر تکړه سړی وایي کم سړی چې سل روژې نیولي په د عرفې تې پاتې ده خو عند الله د زر روژې نیولي دي او هغه سل نیولي لس چنده د اجر تې زیات دی ځان نو خیاران تجاران جوړ کړي د ګټې ځای پیدا کړي دا شان روایت د بیهقي شریف کې راځي عائشہ بیبي وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول صيام یوم عرفه کصيام الف یوم د عرفې د ورځې روژه داسې ده لکه زر ورځې روژې چې نیولي هلته لفظ د یعدله راځي دلته تشبیه د هغې څه ورکوي په اجر و ثواب او روایت د مسروق د طبراني او د بیهقي د عائشې بیبي نه روایت کې انه دخل على عائشه رضی الله تعالی عنها معرفته مسروق وایي چې عائشې بیبي ته لاړم ورځ د عرفې وه فقال اسقوني مسروق وایي عائشې بیبي ته مې وویل چې ما ته لږ اوبه راوړئ فقالت عائشه رضی الله تعالی عنها عائشہ بیبی ورته وایي یا غلام اسقه عسلنا یو غلام ته امر وکړه چې دته شات ورکړه ثم قالت وایي چې ما کله شات وخوړل او مسکل بیا عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ما ته وویل ما انت بصائم یا مسروق مسروق تا روژه نه ده نیولې قال لا ما ورته چې نه اني اخاف ان يكون يوم الاضحى ما سره دا یره پیدا شو اسنه چې شکی خبره وي کزه چر روزه ونی سمدا بدل اختر روز راش زلن شکی شوما چا ویل چې عرفه دا او چا وی چې نن د اختر روز عرفه پرون 13 ردی کې شکو نو ما ته دا سودا پیدا شو کزه روزه ونی سمدا د اختر روز نه اختر روز روزه خو جایز نه وي پدی و جماونه نیو فقالت عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها ورتوى ليس ذلك داسنرا انما عرفت يوم يعرف الامام ويوم النحر يوم ينحر الامام عرفه خو هغه ورځ وي چې امام د عرفات میدان ته وځي د عرفات میدان ته وځي د عرفه ورځ وي يعرف معنا يذهب الى العرفات او ورځ د نحر چې کومه ده هغه چې ينحر الامام امام پکې قرباني وکړي نو نن د عرفې ورځ ده ځکه چې امام وتلی دی او بیا ورته وایي وما سمعت یا مسروق اے مسروق آیتا دا حدیث د محبوب علیه السلام اوریدلی نه دی هغه دا حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدله بألف یومنا محبوب مبارک بداسې فرمایل چې د عرفې د ورځې روژه چې کوم ده دا د زرو ورځو د روژو ثواب برابره ده زرو ورځو روژه په شوق سبحان الله بهرحال نو د مقتضی الحال موافق یو مسله چې موږ تاسو ته په عمل کول پکار دي هغه دا ده چې را روان د جمعې ورځ کوشش وکړئ ټول او روژه ونیسئ د هغې نه سوا د لس ورځې د هغه نهه ټولې چې دا میاشت رانوې شوې ده په لسمه اختر راځي دغه نهه ورځې ټولې چې کوم دی مستحب دی او بهترین کار دی چې څوک یې نوې شي اوس نه دی شروع کې روژې دې نیسي او که ټولو ته د چاوس نه کېږي د عرفې د ورځې د 2 کالو ګناه پرې رژېږي او د زرو روژو اجر انسان ته پې باندې میلاویږي زیات کوشش او تلاش نه شي وکړي او بلا مسله دی وخت سره موافقه دا ده چې د عرفې شپه روانه ده او د لوی اختر زمونږ نوجوانان
پدغه شپو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک د شو ارشادات سره بالکل مقابله کوي. امتی ځانګړي نوجوان خباتر ځانګړي خشیخ بزانګړي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شپې عبادت د پاره وضع کړی دي، امونږ او تاسو دا میلو ته وضع کړی دي. خشیخ به یو په دغه شپه به شیطان به ورخطا کی د اختر شپې به په میلو تیری، دا وخت پورې په خاریه کې ګرځيږي. روایت دا امام ابو نعیم الاصبهانی دی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی، قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، من احیا اللیالی الخمسہ، پنځه شپې چې چا ویښې تېرې کړې ژوند یې کړې، هغه پنځه شپې کمې دي لیلة الترویه، یو د ترویې شپه ده. ترویه د روانه دی په معنا د خړوبوالي باندې، دا د عرفې د شپې نه هغه وړاندې شپه ده، او دې ته لیلة الترویه ځکه وایي چې د دې په سبا باندې سبای کې هغه وخت سره به خلکو خان ساتل، دا به په اوبو ماړه کړل، نو بیا به د ماسپښین مونځ وینا ته ورسو، بیا مازدیګر بیا ماښام بیا ماخوستن سبای د عرفې شپه دا به دغلته مینا کې تېره کړه چې دا سنت دي، پنځه منځونه دي، او بیا به سهار روان شو، نو بیا به عرفات ته لاړه. نو دا ترویه ورته ځکه وایي چې په دغه زمن کې به خلکو خان په اوبو باندې مړول. نو یو د عرفې د شپې نه مخکې شپه چې د دې میاشتې اتمه شپه راځي، ولیلة عرفة بل د عرفې شپه، د دې میاشتې نهمه شپه، ولیلة النحر بل د اختر شپه، ولیلة الفطر بل د واړه اختر شپه، ولیلة النصف من شعبان او د پنځلسې شپه. دا پنځه شپې چې چا ویښې تېرې کړې، نو محبوب علیہ السلام فرمائی وجبت له الجنه، دا انسان ته جنت واجب شو، جنت ورته واجب شو. نو او بعض نور روایتو کې راځي چې من احیا لیلة الفطر و لیلة الاضحى، د واړو د لوی اختر شپې چې چا په ویښه تېرې کړې عبادات یې وکړل، په ویښه خدا معنی نه چې میلو کې وګرځېد، عبادتونه وکړل، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هغه ورځ چې زړونه مړه کېږي د زړه به نه مړ کېږي. ما مخکې وویل چې دا کنایه ده د کمال ایمان نه، چې دې دنیا نه ځي نو دی به د ایمان سره ځي. نو بله مسله په دې وخت مناسبه دا ده چې د عرفې روژه به ونیسو، کم چې زنانه आवाज اوري، کم تاسو یې کم आवाज چاته نه رسېږي کورونو کې وایي. او بله دا چې دغه درې شپې اگر که د واړه اختر شپه او پنځلسۍ رانه څه کال تېر شوي دي، بیا به راشي روانې، خو دا درې شپې لنډې را روانې دي چې د ترویې شپه ده، او د یعنې دې میاشتې اتمه ده، او د عرفې شپه ده، او د اختر شپه ده، چې دې کې کوشش د عبادت وشي. او که نور ډېر لټان یو او عبادت رانه نه کېږي، نو چې دغه درې شپو کې خو د ماخوستن او د سهار جمع رانه قضا نه شي. جمع خو هېڅکله هم قضا کول نه دي پکار، لکه دې دوه جمع متعلق احادیثو کې راځي چې دا دوه جمع په منافق ډېرې درنې وي، نورې جمع منافق هم کولی شي، خو دا دوه پې ډېرې درنې وي، د ماخوستن او د سهار جمع نه شي کولی. نو خو حدیث مبارکو کې راځي چې سړی د ماخوستن منځ په جمع باندې وکړي، او د سهار منځ په جمع نه وي کړی، نو دته دومره اجر ملاویږي لکه نیمه شپه چې په عبادت تېر کړي. او چې د ماخوستن منځ په جمع وکړه او د سهار منځ په جمع باندې وکړه، نو دته د تمام شپې د قیام اجر ملاویږي. یو سړی دی چې هغه ټوله شپه لګیا دی په تهجدو باندې، خو ماخوستن او د سهار منځ یې بې جمع شه، او بل ځوان دی چې ښه خوبونه یې وکړل، خو د ماخوستن او د سهار جمع یې کړې، اجر د دې جمع والا پې زیات دی، لکه چې هغه عمر په مستحبو کې تېر کړه او د په سنتو کې تېر کړه. زر مستحبات چې راغونډ کړي دا د یو سنتو ځای نیسي.
دغه وجه چې مخکې حدیث کې بیان شول چې د عرفې د ورځې روژه دا د زرو روزو اجر او ثواب لري. نه هغه روزي چې هغه سنت نه دي، مستحبات دي، اسې تزان نشيخي کې، او دغه روزه سنت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې ده، اوامر پېشته دي، تشدیدات پېشته، نو هغه زر مستحبات او اجر الہ العالمین ته په یو سنت باندې درکې. نو دغه شپو کې اول خو قیام پکار دی، که نور وس مونږ کېږي نو جمع د ماخستن او سهار پکې مقضا کوي چې دا شپې عند الله د قیام په ځای باندې حساب کړی شي او د محبوب په زبان وجبت الجنه په دې بشارت کې زمونږ استاد الہ العالمین نصیب پیدا کړي چې کوم انسان د عرفې شپه په عبادت باندې تیر کی په قیام باندې، من قام ليله عرفه، چاشپه د عرفې په قیام تیر کړه، د دې دا معنی بنوي چې سړی پکې په مانځه ولاړو، نه، یعنی دا شپه یې ویښه تیر کړه په عبادت باندې، که هغه په درود او که په سلام او که په ذکر او که په تسبیحات او که په تلاوت او خو دغه شپه د ویښه تیر کړه. او دارنګې شپه د لوی اختر او شپه د وړ اختر او شپه د عاشورې د لسم او شپه د پنځلسې د شعبان د برات د میاشتې پنځلسې چې موږ ورته وایو. د حدیث مبارک مضمون دی چې دا پنځه شپې چا تېرې کړې. بعض روایتو کې داسې راځي چې دغه انسان زړه به الہ العالمین مړ کوي نه، په کم مرګ باندې، هغه مرګ باندې چې هغه مرګ کنایه د کفر نه ده، او زړه به ژوندی په هغه ژوند باندې چې کم ژوند کنایه د ایمان نه ده. مثال د مؤمن دا د ژوندي دی، مثال د کافر د مړي دی. او من کان میتا، هغه سړی چې مړ دی دا په شان د ژوندي کېدی شي، تمثیل کې نشي کېدی. نو مقصد به دا جوړیږي چې دا پنځه شپې چا په عبادت باندې تیرې کړي، نو دغه انسان به د دنیا نه بې ایمانه نه ځي، چې کلم د دنیا نه ځي الہ العالمین به د دنیا نه د ایمان سره تیروي. لویه خبره ده. هغه سلسله کې د محبوب علیه السلام د شفاعتونو او برها بار غختنو په بدل کې ورځ د عرفې هم ورکړې شوې ده. د هغې متعلق متعدد روایات راځي. روایت د مسلم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره دی. هغه وايي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه، د عرفې د ورځې د روزې متعلق د محبوب علیه السلام نه استفتاء وکړې شو، چا فتوا وغوښته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتوی په جواب کې وویل یکفر السنه الماضیه والباقیه، د عرفې د ورځې روزه دا یو کال مخکینی گناهونه رجعی او یو کال در روان کال گناهونه رجعی ختمی. نو حدیث د عمل لپاره دی.